کړې ده چې په رمضان کې روژه کې د چا په سر باندې درد دی، سر یې خوږېږي، یو قسم ته ویکس دي چې په هغې باندې تندی غوړوي، نو د هغې د وجې نه د انسان د سترګو نه اوښکې وځي او داسې تیز بوی لري. آیا په دې باندې روژه ماتېږي او که نه ماتېږي؟ نو جواب دا دی چې په ویکسو باندې کله چې څوک په تندي باندې ویکس ومږي، په دې باندې روژه نه ماتېږي. برابره خبره ده که د هغې بوی تیز ده که تیز نه دی، په دواړو حالاتو کې په دې باندې روژه نه ماتېږي. او ځکه روژه ماتېږي هغه شي باندې چې د انسان معدې ته ورسېږي د خولې د لارې یا د پوزې د لارې، هم خوراکي مواد یې اسکاک شي، هر چې بوی دی نو په دې باندې روژه نه ماتېږي.